د یو افسر دردونکې کیسه در سره شریکوم. په دې هیله چې تر پایه واورئ او خپل نظر را سره په کومنټ کې شریک کړئ. نو پوهېږم له کومه ځایه یې شروع کړم. دا مې دریم کال دی چې د افسرۍ دنده مې پر غاړه ده. سر مې د مرګ په غېږ کې ایښی دی. کله جومات ملګري تر پخوا یو 2 قدمه رانه لرې شوي. تر ټولو زیات چې زما د ژوند خوښۍ ورسره راغلې ده کوچنی زوی مې ابراهیم دی. هره شپه مې سترګو ته نیغ نیغ کېږي، راته یادېږي. له زړه مې هېڅ د هغه چغې چې ما پسې عادت شوی و نه وځي. یوه ورځ چې د 3 میاشتو له دورې کور ته تللی وم، کورنۍ مې ټوله راباندې راټوله وه. ابراهیم مې غېږ کې ناست و، کله ماته او کله به یې نیا بیبي ته سترګې واړولې. هغه ورځ مې مور دومره خوشحاله وه چې حد یې نه و، ځکه زه له ډېرو شپو بعد خو نه و، خو زموږ د مرګ هېڅ باور نه و، ځکه موږ به تل ګشتونه وهل. تل به په لویو لارو له هغې تورې بدرنګې وسلې سره چې د خلکو ژوند ترې اخلي ولاړ وم. وسله مې د کړکۍ دیوال ته جګه درولې وه. مور چې به مې ورکتل نرۍ اوښکې به یې پر مخ راغلې او په ژړغوني غږ به یې وویل: زوی ګله، نور دې خپل کور ته راشه، نور له دې وسلې لرې شه. وګوره سپین ږیری بابا دې نور د ګرځېدو نه دی. کلی کې مزدوري وکړه، خدای به مو وساتي. ما چې خوله خبر ته جوړوله پلار مې وټوخل. مور مې اوچته پورته شوه، یو ګیلاس کې اوبه ورته راواخیستې. ابراهیم سترګې راپورته کړې. پلاره، بابا جان پرون ویاله کې ولوېده. نور یې څه ونه ویل، خو مور مې خبر بلې خواته واړوله. ښایي نه یې غوښتل چې زه دې ورباندې خفه شم. خو له ډېر ټینګاره وروسته یوه نیمه خبره چې زما د خفګان لپاره یې نه وه کړې هغه هم وکړه. مور ته مې وویل زه دومره زر نه راتلم، خو داسې بد خوبونه مې لیدل چې زه به په وظیفه کې وم، زړه به مې تلته و. پلار مې وویل زویه ښه دې وکړل چې راغلې، زه هم نور له کار لوېدلی یم، باغ هم په خرابېدو دی، بل څوک نشته چې پالنه یې وکړي. اوس نو د دې کور مسؤلیت ستا په غاړه دی، که آبادوي هم ستا خوښه او که نه آبادوي هم ستا خوښه. ما نو له خپل ژوند سره د وطن د مینې په خاطر لوبه کړې وه. کلي کې د پاتې کېدو نه وم، پوهېدم که په حساب سره یوه میاشت تېره کړم بیا به مې د مرګي اعلان په لاډ سپیکر کې واورېدل شي. مرګ خو حق دی، خو ما ژمنه کړې چې تر هغه به د وطن خدمت د دې خلکو خدمت کوم چې کله مې روح رانه لاړ شي. هغه به کومه بختوره شپه وي یا ورځ وي چې زما د شهادت غږ به په کلي کې خور شي. 3-4 ورځې مې په کور کې له خپلې کورنۍ مور پلار او کوچني زوی چې اوس 15 کلن دی تېرې کړې. د شپې ډوډۍ ته د کېناستو په وخت کې یو زنګ راغی. نه مې غوښتل چې بې ځوابه پاتې شي، ځکه زموږ د ټولۍ مشر بلال و. شمېرې ته مې وکتل، پوه شوم چې بیا څه کیسه شته. دسترخوان مې اوار پرېښود، برنډې ته راووتم. خبرې مې ورسره بدرګه کړې. ویل یې چې سر له سبا روان شه، ځمکني عملیات شروع شوي دي. د دې ټولۍ دنده چې امریت به یې کوي ستا په غاړه شوي. ډېر مې ورته وویل چې یوه هفته نشم درتلی، خو هیڅ یې نه منل. ویل یې چې کله په خیر راشي بیرته به زر ولاړ شي. اخر مجبور شوم چې خبرې یې په ډاګ وانچوم. مور چې مې خبره شوه په خوړو پوه نه شوه، مړې اوښکې تویولې. کله به یې ماته او کله به یې ابراهیم ته وکتل. هغه د نیا له څنګه ناست و. کوټې ته ولاړم. د ابراهیم مور ته مې وویل چې زما جامې تیارې کړه، سبا سهار که خیر و د یو څو شپو دپاره بیرته وظیفې ته ځم. چې کله مې وخت پیدا کړ ژمنه کوم چې بیرته راځم. د هغې نو څه درته ووایم، که زه د دې په ځای وای ښایي هېڅ مې له وسه نه وی شوی چې له ځایه پورته شم. خو هغې زما د نه ماتېدو لپاره یې چې هر کار یې له وسه کېدو وکړ. ابراهیم د نیا په کوټې کې ویده شوی و. مور بیچاره مې چې اوس هم زړه کې جګه ولاړه ده. هغه شپه ډېره شله شوه چې مزه، خو زه ورنه راغلم. صاحب اوس ته ووایه چې د وطن مینه ډېره ده که د مور مینه؟ ما ته د مور له مینې د وطن مینه ډېره ده. دا نه وایم چې د مور مینه مې، خو دا وطن زلمیانو ته ضرورت لري چې ساتنه یې وکړي. سهار د چای خوړو نه وروسته چې بکس مې په اوږو کې بند کړ او توره بدرنګه وسله مې غاړې ته واچوله، له برنډې نه مې حرکت راوکړ. پام مې شو چې د ابراهیم مور کړکۍ کې پټه راګوري او ژاړي. رښتیا هم څومره سخته ده. د بیا لیدو هیله د چا سره نه وه. خدای خبر چې زه به په وینو رنګ او که په خپلو جامو کې راشم.
مور مې له برنډې راکوزه شوه. یو جام یې چې له اوبو را ډک کړی و د دروازې په لور تر ما مخکې روانه وه. ما چې له پلار سره خدای پاماني اخیسته، ابراهیم مې تر پښو لاسونه تاو کړل. سترګې زما سترګو ته راواړولې. وی ویل چې پلاره یا ته مه ځه یا ما در سره بوسه. اخ خلکو څه ووایم؟ ښایي تاسو ته دا نه وي معلومه شوي چې هغه ګړۍ څومره زور غواړي. 2-3 خبرې نورې هم وکړې. بیا یې سر زما له زنګنو سره جوخت ونیو. خدای شته پلار مې هم کمزوری و. د پټکۍ شمله یې ورواړوله. نازکې اوښکې چې د بېوسۍ بېکسۍ له وجې تللې پاکې کړې. ابراهیم ته مې ډېرې زارۍ وکړې خو هیڅ نه جلا کېده. پیسې مې ورکړې. بیا هم هماغه شان راپورې نښتی و. آخر مجبوره شومه چې غوسه شم او ځان ترې خلاص کړم. صاحبه ته باور وکړه چې نن تر ټولو هغه د ابراهیم خبرې ډېرې راته یادېږي چې ویل یې یا ته مه ځه او یا هم ما در سره بوځه. مور یې چې سترګې لمدې وې ټیکري کې ځان کلک نغښتی و راووته. ابراهیم یې په زور رانه واخیسته. هغه بیچاره په لوی چوغو کې نارې وهلې چې ما هم در سره بوځه. زما هم سترګو ته اوښکې راغلې. په دې حالات یې ډېر مایوسه شوم خو بله چاره مې هم نه لرله. باید وطن ته مو خدمت کړی وای. دروازې په لور مې قدمونه واخیستل. مور مې تیاره ولاړه وه. لومړی یې خپله غېږ کې کلک ونیوم. تا به ویل چې بیا نه راځم. مور د نو خامخا یې په اولاد زړه سوځي. بیا یې په دواړو مخه ښکل کړم. پوهېدم چې ژاړي خو بله چاره یې نه درلوده. اخر کې 2 پاسته سوکان هم په ملا راکړل او ترې روان شوم. یو موټی وربشې او اوبه راپسې وشیندلې. داسې څو قدمه لاړم. مور مې لا ولاړه وه. لاسونه یې لپه نیولي وو. مخ مې ورواړو. لاس یې راته پورته کړ. د ابراهیم چغې یو ځل بیا برنډه کې تازه شوې خو مور مې مخې ته ورغله. هغه یې له ځان سره واخیسته او زه مې د وظیفې په لور روان شوم. ډیره مننه چې دا ویډیو تر پایه ولیدله. که د دې کیسې په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره په کمنټ کې شریک کړئ او یا هم زموږ یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب یې کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.